بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول راته ښه او جوړ وای. په طب نړۍ چینل کې درته بیا ښه راغلاست وایم. طب نړۍ چینل هره ویډیو ستاسو لپاره ډېره ګټوره ده په ټولنیز ژوند کې. طب نړۍ چینل همیشه دپاره داسې ویډیو برابروي تر څو په عام ژوند کې درته ډېر په درد وخوري. که چېرته نننۍ موضوع مو چې ده هغه دغه ده. که چېرته یو څوک د قرآن شریف همدغه صورت ووایي تر مرګه پورې به غریب نشي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې یو مبارک صحابي و، هغې زامن نه لرل، ټولې لوڼه وې. یوه ورځ حضرت عثمان رضی الله عنه هغې ته وویل چې زه به د خپل مال یا هم د خپلې پیسې یو څه برخه چې دي هغه تا ته درکړم، ځکه چې ته زامن نه لرې، ټولې د لوڼه دي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وویل چې زه ستا مال یا ستا پیسې ته ضرورت نه لرم. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وویل چې ولې؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وویل چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ما ته فرمایلی دي څوک چې سورت واقعه هره ورځ وایي نو هغه چې دي تر مرګه پورې غریب کیدای نشي. نو زه هره ورځ زه او ورسره زما کومې لوڼه چې دي هغه سورت واقعه چې دي هغه تلاوت کوو. نو موږ چې دي موږ ستا پیسې ته ضرورت نه لرو. نو محترمو همدا سورت واقعه ده، همدغه چې دي دومره وخت نه نیسي، څو منټه وخت نیسي، هره ورځ یې ویایئ تر مرګه پورې چې دي هغه تاسو به غریب نه شئ، تاسو باندې به بېوزلي را نه شي. نو هیله مې دا ده چې ټول همدغه سورت واقعه هره ورځ وظیفه ونیسئ. په اخر کې د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې ده هغه درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې چې تاسو په خدمت حاضرېږو، تر هغې پورې د خدای په امان.